د لاهور یو بزرگ د کراچۍ نه په ریل ګاډي کې را روان په ډبه کې ناست ورسره یو سړی ناست دی سړی خپه غوندې دی نو ده پې تپوس وکړو چې دا سفر دی ته خبرې نه کوې خپه غوندې څه چل دی ویلې جي ښځه مې مړه ده خو ډېره نیکه وه شپه ورځ به خدای ته په سجده پرته وه او د هغې د وجې ذهن دې اول اسمان ته رسولی و او وفات شوی ده بس زړه ته مې سکون نشته دې بزرګ ورته وایي چې بچیا داسې چل دی چې زما کور کې یو جینۍ شته هغه په سترګو ړنده ده په غوږونو کاڼه ده او په خپو شله ده نو که هغې سره نکاح تړې نو اوس چې ګاډي نه لاهور ته ورسو کوشو نو به درته نکاح کړم سړي ویلې چې جي په ړنده او کاڼه او شلې باندې به زه څه کوم ویل تا ته به پکې خیر وي خو ته ښه وکړه ویلې ښه دي بلاور په سټیشن یې کوز کو کور ته یې راوستو بېګاله خپله لور ورته په نکاح کړه او سبا شپېله یې وله ټکټ واغوستو د شپې چې لور وکته یو سترګه یې دومره دومره غوږونه هم تیک او شپې هم تیک سهار هغه بزرګ ته راغی چې دې تاسو خو یو څه ویلي وه خو بل شان ده ویلې بچیا په خدای قسم چې دا جنۍ کله نه په ښه بد پوه شوې ده نو دې پردی سړی نه دی لیدلی نو ځکه مې درته وایي چې په سترګو ړنده ده او دې په دې خپې باندې د کور نه بار دنیا نه دی لیدلی نو ځکه مې درته وایي چې په خپو شله دې په دې غوږونو د پردي سړي اواز نه دی اورېدلی نو ځکه مې درته وایي چې په غوږونو کاڼه ده وایي په ایمان نن به موږ د لوڼو داسې تربیت وکړو یو ځل یې دلته د جمعې لمونځ کې ما ویلي چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کړئ چېرته یو بوډا دلته دا خبره اورېدلې وه نو په سړک روانو د ښځو یو غیمه ورته په مخه راغلې ده چې په مخه راغلې ده نو د چې سترګې داسې ښکته کړي دي نو ښځې خو چاته اوس پاکستانی ښځې چاته لار پرېږدي دا ډمې م پرون وکړه یا پرون نابله ورځ جشن پاکستان 14 اگست مبارک شه په بورډونه یې لګولي دي په چوکونو باندې 14 اگست کی خوشی مبارک پروردگار دې ستاسو ورمېږ مات په دې 14 اگست مناولو باندې ورمېږ مات لکه نن چې د امریکې ورمېږونه په کابل کې ماتېږي لګیا دی داسې ورمېږ مات دا 14 اگست دې ته وایي چې په دې ورځ تاسو د پیرنګي نه آزاد شوي وئ د ذلیل بچو نو چې پیرنګي نه خدای آزاد کوي نو خدای ته سجدې ولګوئ او د خدای شکر وباسئ که نو تاسو ښځې او نر د ډم ځانونو په ګډېدو شوئ او بیا د دې کلو حرامیان په ډېټسنو کې سواره دي او ډولکی ځان سره کېنولی دی او دا تمام نوجوان نسل چې دی په ډېټسنو کې ورته ګډېدو د مور واده مو که د خور واده مو که ښځم بل چاته ودېده څه چل یعنی الله چې په چا یو مهرباني وکړي نو د هغې د شکریې دا مطلب دی چې ښځې او نر روزئ او په ګډېدو شئ ورکې که تاسو لیدلي دي څه تعریفونه درته کوم خو خدای ښه پوهېږي د خدای ارادې م انشاءالله درته ښې نه دي د ورسک بندونه خو یې در باندې راوشلول پوه شوې پرون وګوره د ورسک بند در باندې راسلیدلی دی ورشه په ورسک روډ باندې د دې کلو حال وګوره چې سال یې جوړ کړی دی کډ یې کم خوا یوړی او خلک اوبو کم خوا یوړی الله پاک کله کله داسې هم کوي چې د خپل دین بدل اخیستو والا بني ادم پاتې نه شي نو بیا یې په اوبو بدلوي
د نوح علیه السلام سره چې مرګري نه او د الله د دین بدل نه شو اخستی په خپله، نو الله پې په اسمان را ټیټ کو. د اسمان نه به یو څاڅکی د کوهي تور غر عمره را پرېوتو. او 6 میاشتې او خیره یې څه کړې وه نوح علیه السلام چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. یا الله د دې کافرو لټو لاندې باندې پرېږده دې داسې تباه کې. الله ورته کښتۍ جوړه کړه چې ته پکې سور شوی بچ شي. او کښتۍ په هغه جوړه کړه او باران شروع ځمکې د لاندې نه اوبه را خوټکولې او د اسمان د پاس نه ورېد. 6 میاشتې دا دنیا په قهر عظیم کې گرفتاره وه او مرغانو یې غوښې وخوړې په اوبو کې. نو الله دسم کوي که تاسو د الله د دین بدل نه الی بلکې په بېدینۍ کې په خپله شریک یو، د اسمان نه به در باندې قهر نازل. لکه ابرهه باندې په بیت الله شریف چې اټیک وکړو سره د اتیانو او د فوجه، بني آدم د بیت الله بچکولو دپاره نه و، نو الله پې ابابیل مارغان راولېږل او د پاسې پې بمباري وکړه. کولی شي که نه شي کولی؟ غاوېړه کېږئ مه. نن په وقتي طور کنجرتوب او دمتوب باندې ټول ملک غاوېړه دی. نن ملک سره د بېدینۍ غم نه دی، د ونډې غم دی چې اخور به چېرته چې لږه ونډه پکې زه وخورم. اوس نه ورته برېږئ لګیا یې. پیشوازونه هم جوړ کړي دي چې زه به پلاني لګډېږم او بل وایي زه به پلاني لګډېږم. خدای هم په خړ سیلاب یوړی که په دې 55 کاله کې تجربه ونه شوه. زه خو په ایمان درته وایم چې په پاکستان کې داسې ناامیده یم لکه الله چې پیغمبر ته ویلي چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اے پیغمبره که دا قوم یره که نه یره دوی ایمان نه راوړي. بس اوس یې پرېږده ته ما ته چې زه ورسره څه کوم. زه خو بلکل په دې ملک کې ناامید یم چې دې نه پس به دا قوم ټیکېږي یا دا به د سړي زامن کېږي. د هر یو سړي به دا خیال دی چې تیکه یې ما په خوله کې د سپي خولې له چې تیکه ورشي تاسو به د سپي د خولې نه تیکه راوباسئ. وایي په خبره پوهېږئ که نه؟ د سپي خولې له چې تیکه ورشي تیکه به تې ته راوباسئ چې څو پورې د مردار کړی نه. نن پاکستان تیکه ده او مونږ سپي یو، خو چې د چا خولې له ورغله هغه چې مړ کړی نه هغه تیکه ته ایستی نه. نو عزیزانو د الله نه انتها وشوه په پاکستان کې د هر بغاوت ایس ګناه داسې پاتې نه شوه چې مونږ یې ونه کړه. اوس نتیجه انتظار د خدای د قهر کوئ او ځای په ځای نازلئ. ښایي درته چې داسې تا سره هم کولی شم. ښایي درته یو چې راونیسي بل له سبقي چې دا دې په څه شي راونیو داسې تا هم رانیوی شي. نو عزیزانو په خپله ځان ټیک کړئ، ځان نه وروسته دعا کوئ او کوشش کوئ چې خدایه زمونږ بچیو د دین اهل کې هله به کار کېږي کینې تباه به شئ. عمر له به ژاړئ، ژړا به هم څوک رکولی نه شي. عمر له به د قبر په ړومبۍ شپه کې چې ستا فیصله کېږي د ټول عمر د هسټرۍ، یا به عمر له تباه شي او یا به عمر له کامیاب شي. نو الله دې وکړي چې مونږ هم هغه خلکو کې چې عمر له کامیاب شي، کینې عمر له به تباه شي. ځان ټیک کړئ او ځان نه وروسته د خپل کور ماحول ټیک کړئ. په 1,40,000 پیغمبرانو باندې چې کومې مهربانۍ وي او د نبوت ورکولو هغه خو په خپل ځای. د انبیاو به بیا دان کوشش و
چې په خپله به څومره د دین خدمت وکړو نو دا به منشا وه چې یا الله د دې دین ما نه رستم یو څوکیدار پکار د دې دین محافظ ما نه رستم یو پکار نو د الله نه به تقاضا وکړه لکه ما تاسو ته عرض کړی 13 جمعه چې ذکریا علیه السلام الله ته دعا وکړه او د هغه د دعا الفاظ الله دومره په خوند وایي چې ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته غنه غونډه او پټه ندا وکړه چې یا الله وإني خفت الموالي من ورائي زه د خپل ځان نه رستو یریږم چې دا کم خدمت د دین چې ما کړی دی یا الله دې نه رستو یو محافظ ورته پکار لیکن ښځه مې د 80 کالو بوډای ده زما عمر د 6 کالو دی نو یا الله ما ته زوی پکار دی چې ما نه وروسته هم د دې دین خدمت کوي الله پاک ورته وایي چې دا ټیک ده چې تم بوډای او ستا بیبي هم بوډای ده لیکن قال ربك هو علي هين ستا خدای وایي چې د بوډا او د بوډای نه زوی پیدا کول ما ته آسان نو زور یې ورته وکړو چې یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی زه زیری در کوم تعالی په یو زوی باندې چې د هغه نامه به یحیی وي زویم در کوم او نامه ما کې خوا یحیی نامه وي ذکریا علیہ السلام حیران شو چې قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا څنګه به زما زوی کېږي ما کې خو هغه قوت د زوی یا زما ښځه کې هغه قوت د بشیر او روح پاتې نه دی نو الله ورته وایي چې دا ماته آسان د 6 کالو په بوډا کې قوت هم پیدا کو د 80 کالو په بوډای کې قوت پیدا کو او یحیی علیہ السلام د مور په خېټه چې 10 میاشتې پس یحیی علیہ السلام څو وخت کې وشو او د 3 کالو شو نو الله پاک ولا پیغمبري ورکړه د 3 کالو چې شو نو پیغمبر کو عزیزانو هر شی ور سره الله پاک بے اراده کړي او بے اختیار کړي نو تاسو ته مې عرض داده چې په خپل من تکدا دین عزیز وي او دا دین من ته خوښ وي نو من ته د خپل کورونو ماحول داسې جوړول پکار دي چې هغې کې دین وي د کورونو ماحول د ښځو ماحول داسې پکار دی چې هغې کې دین وي د زامنو ماحول داسې پکار دی چې هغې کې دین وي عزیزانو د خدای مرضا او د خدای رضا هغه په دې کې کینو په خپل دا قرآن وګورئ او د ذکریا علیہ السلام دا واقعه وګورئ چې الله ته څه التجا وکړه او الله ورته څه بشارت نن وګورئ
مونږ ته به دا بشارت خدای وکړي چې دا زمونږ کردار یې لکه دا مونږ چې یو او دا زمونږ د بچو کردار یې لکه چې دا دی او دا زمونږ د ښځو کردار یې لکه چې دا دی نو دا بشارت به مونږ ته وشي. نو زما عزیزان د زنانو تربیت داسې پکار دی چې د هغې هره ادا دین وي، هره ادا الله وي او هره ادا د الله رسول وي. دا به هله کېږي چې زمونږ ټول ژوند هغه د خلفاء الراشدینو ژوند شي